یقین وکړه زه دا ګورم ژړا راځي. دا ځای ودروه، دا ځای ابو مواد ډېر به دې وزړومه. په خدای قسم روایت دې نه زړوي، د رسول الله امتي بچی د اهل بیتو دفاع کوونکی دې زړوي. قدرمندو دا کس خو به پیژنئ انشاءالله، ډېر مو در پیژندلی یم. دا بیچاره راغلی ده، نو یو ځل بیا د اهل سنت په کتابونو دروغ ویلی دي او دروغجن ضعیف روایتونه خلقو ته وایي وګوره د نبي علیه السلام توهین یې کړی ده. او بیا د خبرو په منځ کې وایي دا روایت ما ته زړه راولي. زړه روایت نه درولی، ابو مواد صاحب د زړه سره زړه د رسول الله بچی دروستلی ده، د رسول الله امتی دروستلی ده علیه الصلاة والسلام. د رسول الله دا بچی او د رسول الله دا امتی سی ژوندی وي صلی الله علیه وعلى آله وسلم ټول عمر به زاړیه. د رسول سیمو حقیقي نه وي در باندې زړلی، ان شاء الله پرې به مو نږدم. تاسې دا دروغ د دې سړي وګورئ او بیا د دروغ سي دی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین د اهل سنت په کتابونو کې، بیا به زه د تا یو څو روایتونه درته وښیم چې هغه دې زړوي که دې نه زړوي. ته خو دغه د موږ دروغجن ضعیف روایتونه خلقو ته ښیې، زه به د تا صحیح روایتونه د تا عوامو ته وښیم، بیا به ته وګورم چې ته زاړې او که خاندې. دوستانو تاسې راځئ دی څه وایي. زه د اهل سنتو کتابونو نه مثال طور باندې درته پېښ کوم، صرف یو روایت درته پېښ کوم. تاسو ته واضح شي مثلا دو کتابونو کې چی دي او دا دې روایت کې چونکې صرف د رسول توهین دی، هغه رسول توهین سره زه تاسو ته بیان کوم. چونکې جو بل صحابي چې رسول باندې جو غیرت نه کوي، جو رسول غیرت جو رسول باندې نه کوي، جو حضرت عمر باندې حضرت ابوبکر باندې بی بی عائشہ باندې د غیرت کوي. د رسول توهین د جو په خپل کتابونو کې موجود دی، ته مسله نشته، دا شاګم نه کوي. جو صرف او صرف کا غیرت کیږي، حساس کیږي په صحابه باندې، غم ټول نه یا تو صحابه باندې. کاش تاسو نور صحابه باندې احساس کیږئ، کاش تاسو په عمار ابن یاسر باندې احساس شوی وي کتابونو کې. ته وګوره او ته بیا نشه د دې جواب راکړه. دا کتاب اتحاف الخيرة المهرة زه بس وګورم تاسو د پیغمبر باندې زیات غیرت خیو کنه ابوبکر عمر صاحب باندې زیات غیرت خیو. په دې کې دې کتاب کې المجلد السادس تزيد زوم کم څه تاسو پاته ولګي شپږم جلد المجلد السادس صفحه دي 471. ابوبکر ابن ابي شيبه، دا ابن ابي شيبه څوک دی؟ دا د امام بخاری استاد دی، غیر روایت کوي. وګوره پهلا ها دا اسناد صحیح، دا سند صحیح دی. څه ته یو خزراله پیغمبر ته نقل کفر نه باشد. دا ځای ودرو روایت دا روایت کې الته د حنظله په نامه یو کس هغه اسکرین ته رامخکې کس د دله اسکرین یې د دوی عوام شایع وګوري. داسې اسکرین را نږدې کېږي که نه نږدې کېږي؟ نه قاري صاحب دا نه نږدې کېږي، خو زه به همداسې موبایل درته نږدې کړم. روایت ته نږدې کړه، په دې کې د حنظله په نامه هغه تاسې پاس ورته وګوري. زه ویډیو چالو کړه. یا رسول الله امسح وجهي، نو ما مخ باندې لاس کېږدم، نامحرمه ښځه او ما دپاره دعا یې کړه. رسول الله نامحرمې ښځې مخ باندې لاس کېږدل ورته دعا یې وکړه. ودعا الله لها. توره دروغ دی رسول الله باندې تړي. بیا ښځې وویل یا رسول الله سفل یدک، مخ باندې په لاس ویځه دا لاس راکوز کړه. وایي ښځې رسول الله ته وویل چې یا رسول الله دا لاس راکوز کړه. او رسول الله ماشاءالله یعنی دا تاسو لیکلي دي خپل رسول الله په نسبت سره. دا مو کلمه اسفل يده على صدرها، رسول الله سره کوس کس نعوذ بالله تمنا اخذ سنو باندې لاس کېږدم. یقین وکړه زه دا ګورم ژړا راځي. دا ځای ودرو، دا ځای ابو مواد ډېر به دې وزړومه. په خدای قسم روایت دې نه زړوي، د رسول الله امتي بچی د اهل بیتو دفاع کوونکی دې زړوي. داسې به دې نن زړومه چیغې بغارې به درنه باسم او کومه هوا چې بیا در پکې پیدا شوې هغه هوا بیا درنه باسم. ځه مخکې ځه. فقالت يا رسول الله سفل يدك، يعني لاس نورم کوز کا. سینې ته خو د لاس راوړو، لږ نورم کوز کا. بیا راځئ چې غږ کې رسول نه بس
بس تر دغه ځایه ته په دغه ځای کې دا ودروه هغه ابوبکر ابن ابي شیبه نامو ته بیرته راسې د مسلمانانو ته وایم چې دې نقطې ته وګورې چې دلته بیا زه روایت درته ښکاره کومه چې دا مسلمانان ټول ورباندې پوهه سي. ابوبکر ابن ابي شیبه دا ابن ابي شیبه دی دا ابوبکر ابن ابي شیبه. قدرمندو مسلمانانو ورونو تاسې اوس راسئ زه تاسو ته همدغه روایت د دوی دا دوکه د دوی دا دروغ کله چې دوی د حقیقت په میدان کې راګیر سي نو خپلو عوامو ته بیا داسې دوکه ورکوي. ټولو مسلمانانو راته متوجي سي. بارک الله فیکم. یو ځلې مخکې له دې نه چې زه دا روایت تاسې ته وښیم اول د دوی دا بیچاره ولې دروغ وایي دا د دوی مکتبة الشیعه الکافي د شیخ کلیني 2 جلد 375 صفحه په دې کتاب کې لوی روایت ابي عبد الله علیه السلام امام صادق علیه السلام وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ستاسې اهل سنت والجماعت ډېرې کنځلې وکړي واکثروا من سبهم او بیا په اخیر کې دلته چې راځي وباهتوهم تهمت ورپسې وتړئ بهتان ورپسې وتړئ دروغ ورباندې ووایاسته دا وی رسول الله ویلی دی العیاذ بالله ثم العیاذ بالله او امام صادق علیه السلام وی یو بل خبر دا دوستانو صراط النجاة دی مرزا جواد اول جلده 440 صفحه ده دلته بسم در تخکاره سي 440 صفحه دلته د دوی له امام خوئي نه پوښتنه کیږي څه ورته وایي هل يجوز الكذب وای آیا دروغ روا دي په مبتدع باندې مبتدع هغه موږ تاسو ټول سي 12 امامان معصوم نه منو منصوص من الله نه منو او په تحریف د قران عقیده نه لرو دوی موږ ته مبتدعين وای او ګمراه سي څوک وای رواج کوي وای د احتجاج په مقام کې په دوی باندې دروغ ویل سي د دوی دعوه باطله ثابته کو جائز ده دروغ ویل کنه خوئي امام خوئي د دوی لوی مرجع د صورت وای کله وخت کې سي تا د دوی د دلایل په مقابل کې ودرېدلې یعنی جواب نسی ورکولای نو په دې باندې دروغ ویل جازه بالکل وای روا د دروغ ور باندې وای نو د چاسي امامان دا خبر ورته کوي چې دروغ وای نو د هغه بیا پای څه شي. قدرمندو دوستانو راځو دی روایت ابو بکر څوک وګوریا ابو بکر ابن ابي شيبه سي روایت کوي په دې کې حنظله عن انس دغه حنظله سي په دې خط باندې تاسو ته لیکلی سوی ده دې ته متوجي سي. اصلا کې دا روایت ابو يعلى راوړی ده ورواه ابو يعلى حدثنا اسحاق ابن ابي اسرائيل ثنا حماد ثنا حنظله دغه حنظله مسلمانانو تاسې اوس راسئ ښه راته متوجي سي. دا دی امام ابن حجر رحمه الله تقریب التهذیب ده. تقریب التهذیب هغه کتاب ده چې خلقو ته د احادیثو یا د روایتونو رجال ورپېژني چې دا ضعیف ده کمزوري ده صحیح ده قوي ده دا ورپېژني. امام ابن حجر رحمه الله په تقریب التهذیب کې حنظله السدوسي ابو عبد الرحیم څه شی د مسلمانانو ضعیف ده یو امام ابن حجر رحمه الله دا زوی مړي په دې نه پوهیږي مو خو دین لرو لولا السند لقالوا من شاء ما شاء کدی موږ د دین سند نه وای نو دغه سلاته به جنې جوړه ولا کدی تاسو دی مذهب چې هر څوک څه پکې وای د ما دین خو سند لري الحمدلله زه خو به سند دین نه لرم د ما په دین کې څوک بې ځایه خبره نسی کولی که چا په دروغو کړی وي زر کاله مخکې دغه دروغ ماته د ما علما او د ما محدثینو ښودلی دي تا خو د تا مذهب نه داسې ټول بې سنده ده ته کله د قرآن سند لري کله د لمانځه سند لري کله د روایاتو سند لري الله اکبر لا اله الا الله. نو امام ابن حجر رحمه الله هغه وایي چې دغه حنظله دا څوک ده دا ضعیف
راځو بل ځای ته مسلمانانو دې ته پسې غوږ سي الضعفاء والمتروكون امام ابن الجوزي رحمه الله اول جلده 241 صفحه ده لیک صبر وکړئ الضعفاء والمتروكون المؤلف امام ابن الجوزي رحمه الله اول جلد 241 صفحه مسلمانانو دې ته غوږ سي بارك الله فيكم حنظله ابن عبيد الله ابو عبد الرحمن السدوسي د دې په اړه تاسو وګورئ امام يحيى ابن سعيد هغه وایي چې ما قصدا دی پرېښودلی ده په روایتو کې چې کمزوری ده ګوري ترکته ما وایي دی پرېښودل قصدا مې وایي پرېښودل امام څوک وایي لوی محدث امام ده د اهل سنت والجماعت ولې وایي وکان قد اختلط د ده وایي دا دماغ سره ګډوډ سوی و امام احمد امام د اهل السنه والجماعه وایي قال احمد ضعيف منكر الحديث يحدث بأعاجيب دايب عجيب حديثنا واي عجيب خبري كبير تاسي تسوك واي قال أحمد ابن حنبل رحمه الله ضعيف ويدغى حنظلة سيدا دا ضعيف دا منكر الحديث دا أو يحدث بأعاجيب عجيب خبرك بل بسواورا وقال يحيى ليس بشيء إمام يحيى ورتوي سويدا إتشي منو وقال إمام النسائي ضعيف إمام النسائي مرت ضعيف واي وقال ابن حبان اختلط بل صفحيته اختلط دي دوی دا دماغ ټول سره ګډ سوی په اخیری وخت کې فکان لا يدري ما يحدث دی په دې نه پوهېدل چې زه څه وایم اوس پسې ورته وګوره يحيى القطان څه وایي هغه او همدغه شان پسې ابن معین هغه مو وایي چې ضعیف ده څو امامان مې د اهل سنت والجماعت درته وښودل ګوري اهل سنت والجماعت خپل اصول لري د احادیثو د قبلې دا دپاره د داسې نه داسې چا څه وویل راواخله چا څه ته وویل چې دا صحیح ده ماغه صحیح ده نه خیر د موږ محدثین خپل قواعد او اصول او ضوابط ورته وضع کړي د احادیثو دپاره که چیرې هغه شرطونه پکې پوره وي نو قبلیږي به که نه وي پوره نه به قبلیږي له دې نه تاسې بیا پسې دا راواخلئ تاسې امام بخاري رحمه الله په خپل ضعفا کې چې کوم راویانو ته کومو خلقو ته چې هغه بعضې روایتونه ضعیف خلق دي په روایتو کې نو دغه حنظله یې هم په هغو ضعیفو کې راوړی ده مسلمانانو دا خو مې د دې روایت په اړه باندې چې دا ابو مواد خلقو ته وایي چې وګوره د رسول الله توهین پکې راغلی ده وګوره د رسول الله توهین یې کړی وګوره د رسول الله باندې غیرت دا خلق نه کوي اوس به درک درته معلوم سي چې زه څه درته وایم دوستانو دا روایت خو تاسو ته معلوم سول چې دا روایت هیڅ صحیح نه ده بلکې ضعیف ده په دې کې یو راوي ده د دغه راوي له طریق نه چې دا روایت راغلی ده بالکل صحیح نه ده تاسې ته مې محدثین د اهل سنت والجماعت او امامان د احادیثو وښودل چې هغو ټولو ورته ضعیف او کمزوری ویلی ده دوستانو تاسې د اسکرین ته وګورئ زه صحیح روایت د بخاري او د مسلم درته ښیم چې عائشه رضی الله عنها وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام ټول عمر د پردیو ښځو له لاس سره لاس نه ده لګولی الله اکبر دا څنګه امکان لري چې نبي علیه الصلاة والسلام د بیا د پردیو ښځو مخ ته لاس وروړی وي الله اکبر لا اله الا الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر د پردیو ښځو له لاس سره لاس نه ده لګولی دا خو بیا هیڅ امکان نه لري چې د نبي علیه الصلاة والسلام لاس د پردیو ښځو له مخ سره او یا له جسم سره لګېدلی وي اوس راځو دې ځای ته مسلمانانو اعام وشيو خواب نبدوي اعام وشيو دا دي تا روايتونه دي صحيح روايتونه دي سليم بن قيس كتاب صحيح ده كصحيح نه ده کدي هغه ته ویل چې دا غیر صحیح ده ټول مذهب دی لمنځه دړي وړي کړل ورسته هغه هم درته پیش کوم مسلمانانو مناقب الامام امير المؤمنين دي علي رضي الله عنه مناقب بیانوي محمد بن سليمان الكوفي دوم جلده يوصل الدنيوي صفحه ده دا مخکې سویلو چې وایي په عمار باندې غیرت نه کوي مسلمانانو
عن ابي جعفر قال ابو جعفر عليه السلام ويل وي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار وليقل ليدعو عليا سي علي رضي الله عنه بولي فجاء الى بابه دروازه تراغل فوجده مفتوحا دروازه خلاص ولدله نو دغه وکړل اين ابو الحسن او دغه غونه بار وکړل اچا د دې جواب ورنکړل وستاس دې ځای ته وګوري مسلمانانو نو وای ما ففتحت الباب فدخلت وای دروازه می خلاص کړه پس ورننه وتمه نو الله اکبر لا اله الا الله وای واذا فاطمه نائمه فاطمه رضي الله عنها وای ودوا والحسين على ثديها او امام حسين عليه السلام دي په سینه باندې پروت ول آیا فاطمه رضي الله عنها پر دو خلق او تخپل سینې ورخاره کولی زدا نه وایم چې دا روایت صحیح ده زه وایم چې دا د یهودو روایت ده زه وایم دا د مجوسیانو روایت ده دا د مسلمان روایت نشي کېدلی ځکه د رسول الله د لور د جنت د ښځو د سردار توهین وای عمار ورغلل فاطمه رضی الله عنها ته داسې وم کتل چې ویلیدل د هغې په سینو باندې حسین علیه السلام پروت و یعنې د هغې سینه ورته لوڅه وه هغه حسین علیه السلام شیدې ځینې خوړلې دا توهین که د اهل سنت په کتابونو کې راغلی وای څومره چغې بغارې به مو وهلې د ما روایت خو دروغجن روایت د خلقو ته پیش کړل د یو داسې کس روایت چې هغه منکر الحدیث ده ضعیف ده روایت په هیڅ معنا باندې صحیح نه ده اوس دلته د تا کتاب وایي چې فاطمة زهرا رضی الله عنها بیده او عمار هغه صحابي چې ته منې هغه وایي ورغلل فاطمه رضی الله عنها سینو ته کتل عمار آیا فاطمه رضی الله عنها دروازه خلاصه پرېښودله او دې خپلې بچي ته دا کوم ضلالت او ګمراهي ده دا یو ما مخکې درته وویل چې اوس به سمه زړه درولم ابو مواده اوس به سمه زړه درولم سلیم ابن قیس دا کتاب دې پسې در واخله ته وایې چې دا سلیم ابن قیس د تا د مذهب تر ټولو معتبر کتاب خو هسې دروغ وایاست خلقو ته تس که دا کتاب ونه منې ټول مذهب دې نه منې کتاب سلیم ابن قیس تحقیق د محمد باقر الانصاري 343 صفحه سم ورته وګوره 343 صفحه مسلمانانو دې ځای ته وګوري د رسول الله توهین ته اوس وګوري د علي رضی الله عنه توهین ته پسې وګوري عائشه رضی الله عنها خو دوی چې د عائشه رضی الله توهین کوي هغه فرض په ځان بولي خو لیکن زه به د رسول الله او د علي رضی الله توهین درته وکړم وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله لحاف دي نبي عليه السلام يو لحاف ولحاف هو بيزني سي شپې پکې پټيږي بړستانه ورته وایس کمبل ورته وایس ورته وایس وای ليس له لحاف غير الذين بغير بل لحاف نو ومعه عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بين علي وعائشة وليس عليهم لحاف غيره يعني نبي عليه السلام يو بغلت علي رضي الله بريستليو بل بغلت عائشة رضي الله بريستليو فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي نبي عليه السلام سبدي تاجود منزته جكسول نو دي لحاب منز كي بيداس لاس كي خودل نو عائشة رضي الله بيوي خواتوا أو علي رضي الله ببالي خواتول هيا رسول الله صلى الله عليه وسلم دمر بخبلي بي غيرتنا سوي كاولي سي بل تشوكي ببستركي وسر بريستل تاسي دي زنديقيات وقوريا ابو مواده آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ناموس غیرت نه کول بیا علی رضی الله عنه دومره بغیرته العیاذ بالله چې دومره حیا یې نه درلودله چې له نبي علیه الصلاة والسلام سره په یو لحاف کې بل ځای نه سوی بیده کېدلی بیا رسول الله لمانځه ته پورته کېدل علي رضی الله عنه په همغه لحاف کې د عایشې رضی الله عنها توهین خو یو ځل د رسول الله توهین چې په خپل ناموس غیرت نه سوی کولای د تاسو په کتابونو کې رسول الله په خپل ناموس غیرت نه سوی کولای دا کتاب سلیم ابن قیس کتاب د مخامخ پروت بیا علي رضی الله عنه توهین پسې وګوره دا دی بل کتاب دا توهین بل ته پسې راسه دوستانو دا د مکتبه ده د بحار الانوار ده د علامه مجلسی 43 جلد 42 صفحه ده مسلمانانو دو امامان روایت کی الباقر والصادق علیهم السلام امام باقر و صادق علیه السلام
وای نبی علیه السلام نه بیده کېدل تر څو پورې چې د عایشې د فاطمې رضی الله عنها دا ځایونه به ښکل کړي نه وو. دا ځایونه درته معلومیږي که نه معلومیږي؟ دا ځایونه غمبوري دا ځای نه دا ځای د سترګو دا بغل دا ځای وای او تر هغو به دی نه بیده کېدل تر څو چې به د فاطمې رضی الله عنها د سینو په منځ کې سر کېنښودل. استغفر الله. يضع وجهه بين ثدي فاطمه. نبی علیه السلام به د فاطمې ای مسلمانانو یو عامي پلار سره دا بد اخلاقي نه لګېږي چې د لور د سینو په منځ کې سر کېږدي. د لور د سینو له یو عامي انسان سره چې نه په دین خبري نه په قرآن خبري عامي مسلمان وي هغه به دې کار ته بد اخلاقي وایي د لور د سینو په منځ کې به سر کېنږدي. دوی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به راغی د فاطمې رضی الله عنها د سینو په منځ کې. دا خو پرېږده وفي روایت په بل روایت کې حتی تر دې پورې چې د فاطمې رضی الله عنها مخ به ښکل کړل او د سینو په منځ کې به وایي ښکل کړله پسې د سینو په منځ کې به پسې ښکلم کړله. استغفر الله. د سینو په منځ کې به پسې ښکلم کړله. که یو په دې باړه چنار کې غالبا لکه چې دا پلرونه د لورانو سینې ښکلوي چې د شپې بیده کېږي او یا لکه چې ابومواد صاحب غالبا د خپلې خور سینې ښکلوي او یا د خپلې لور سینې ښکلوي او د سینو په منځ کې بیده کېږي. مامي مجبوره وه بچو ډېرې ډزې دې ویستلي دي که مې څرمنه درنه ونه ایستله زه به د عمر فاروق بچی نه یم که مې څرمن درنه ونه ایستله زه به د علي حیدر بچی نه یمه. ډېرې ډوزې مه وله د ما دروغجن روایت راواخلې او خپلو عوامو ته وایي د رسول الله توهین پکې سوی ده. والله داسې کتابونه دې درته پیش کړمه چې په مړو سترګو به په خپلو کورونو کې ګرځېږي. ابو مواده ته د خپلې لور او خور سینې ښکلوې بیا بیده کېږي د دې د سینو په منځ کې ته به وایې سینه دا خو دوسي ده. آیا العیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاطمة زهرا رضی الله عنها سینې ښکلولې بیا به د سینو په منځ کې بیده کېدل؟ استغفر الله. په دې بل روایت کې چې نبی علیه الصلاة والسلام په عایشې رضی الله عنها باندې غیرت نه سوی کولی علي رضی الله عنه په یو لحاظ کې ورسره پرېستی و. په دې بل روایت کې الله اکبر لا اله الا الله دا حقائق و زه درته ښکاره کوم یو تاسې کوم توهین د اهل بیت وکړئ تاسې کوم توهین د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړئ تاسې کوم توهین د دې ورسه تفسیر عیاشي دی وګوره نبی علیه السلام ته مچ ویلی ده مچ مو ورته ویلی ده علي رضی الله عنه ته مو وخ ویلی ده خر مو ورته ویلی ده العیاذ بالله ځناور مو ورته ویلی ده العیاذ بالله. هغه توهین او سپکاوی د هیر سول راغلی دی د اهل سنت والجماعت خو الحمدلله د اهل سنت بچیان ژوندي دي د اهل سنت خپل دفاع کوونکي بچیان لري. د ما امامانو چې 1000 کاله و 900 کاله مخکې دفاع د قرآن او د دین او د احادیثو د رسول الله د صحابه او د اهل بیت کړي تر نن زمانې پورې بچیان لري. ابو مواده سر دې خلاص کړه په خدای قسم تو خو شرم نه لري کتا شرم درلودلی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت وای کله چې حیا له لاس ورکه نور څه وایه هغه وایه نو ته حیا نه لري دا مې تر لسم ور زیات ته چې زه په تا پسې دا دروغ کاره کوم چې ګوره دا د دروغ ویل دي دا د دروغ دي اهل سنت په کتابونو دروغ مه وایه ځکه نور پسې شرمیږي نور پسې ذلیله کېږي. دا توهین او سپکاوی والله چې د دین نور لاندې روایتونه درته ښکاره کړم وبزاړئ په دې لایف کې چې څومره توهین د اهل بیتو امدي خلقو کړی ده. نو ابو مواد ان شاء الله دا به درته کافي وي خو که د موقع راغله که خدای کوي هغه څه به د نورو پسې د خلقو ته ښکاره کړمه چې بیا به په باړه چنار کې په قوم کې به بیا که خدای کوي په پورته سترګو باندې نه ګرځېږي را ګرځېږي.